خان بابا د وایس اف امریکې د خبر تر مخه پرون په کراچۍ کې د سندو دیش تنظیم والو د جماعت اسلامي په لاریون کې دماکه کړې ده. تاسو د دې په حق له څه وایئ؟ بسم الله الرحمن الرحیم. سندو دیش والو په سند کې په سندیانو دماکه کړې ده. نو عجیب شونو یو خو مونږه که پښتونخوا د پښتنه خاوره بلوچو خاوره او د سندیانو خاوره ورانو شي ټوله کنه نو پنجاب یعنی په پاکستان باندې پاسل پاکستان باندې سفر نه پروزي اسی ځان ستړي کول دي ځان ته نقصان خپل خلکو ته نقصان خپل خاورې ته نقصان خپل وسایلو ته نقصان دي. او دویمه خبره دا ده چې مونږه د سیول نه کوو چې د خلکو چې کوم خلک غواړي چې یاره شر زموږ په سر باندې شروع کی خپل د شر هغه اور چې دی هغه سوړ کی د هغې په ځای باندې که مونږ بلوچ سندیان پښتانه یوځای شو دا نور قومونه یوځای شي او پاکستان یو ریاستی نظام ته یوسو متحده ریاستی نظام ته یونایټډ سټیټ اف پاکستان یو نظریه طرف ته لاړ شو. داسې ریاستی نظام چې د هر قوم په خاوره باندې دغه قوم د خلکو د هغوی د ژبې اولنی حق وي د هغوی په وسایلو د هغوی په سرکاري چوکو د هغوی په دفترونو د هغوی په میډیا باندې اولنی حق د هغوی او د هغوی د ژبې وي. نو زما په خیال یو خو به هر قوم په خپله خاوره خوشحاله وي بل چې دی نو پاکستان هم چې دی زما په خیال د دې نه زیات مضبوط شي. اوس خو چې دی بیخي غریب تباه دی که نه نو ښه به دا وي چې یاره مونږ یو داسې ریاستي نظام ته لاړ شو چې هغه د هر قوم خلک په خپله خاوره باندې اولنی حق ولري او مرکز کې یو داسې شراکتي نظام وي چې د ټولو قومونو هلته کې یو شان نمایندګي وي یو شان نمایندګي. نو زما په خیال چې دا نظام به چې دی نو په ښه توګه وچلیږي او پاکستان به چې دی نو دا د ډېر شرونو نه امن کې شي بلکې دا خواوشا ملکونه هم لږ په امن کې شي او بل معاشي پرمختګ به مو شي ساینسي پرمختګ به مو شي. نو بهتر بدایي چې یاره مونږه یو داسې په یو ځای باندې کم چې زمونږه د سندیان وروڼه دي بلوچ دي پښتانه دي ټول یو ځای شو او یو داسې د پاکستان یو ریاستي نظام جوړو طرف ته په یو ځای باندې دغه مبارزه پیل کوم نو دا به زموږ دپاره ډېره فایدهمند وي بنسبت د دې نه چې یاره مونږه د خلکو په لاس کې اولی بوږو او داسې شر وکړو چې د هغې مونږ ته څه فایده نه وي. زمونږ په لاس کې چا ټوپک راکړی دی چې هغه صرف خپل د شر هغه اور سړولو دپاره مونږ استعمالوي نور خو د هغې فایده به مونږ ته څه وي. نو ښه به دا وي چې یاره مونږه د کېدی شي چې زمونږ ډېر ملګري دا ووایي چې یاره دا د آیسای پلانې او پلانې دغه پروژه ده او هغه ده دغه ده خو حقیقت دا دی چې په خپله خاوره د خپل قوم د اولني حق دپاره څه نه څه لار راویستل پکار دي او که هغه په ښه صورت کېدی شي په نرمه یا په خبرو کېدی شي د میز په دغه باندې کېدی شي نو دا به ډېره بهتره وي. نه خو به زموږ وسایلو ته او خلکو ته او دغه ته هغه زور ورسي نقصان به ورسي. او بله خبره هماغه ده چې یاره اخر که مونږ ثابت خپله خاوره باندې خپل ټول هر څه وران هم کړو نو پنجاب یعنې اصل پاکستان ته به نقصان څه ورسي. او که مونږ چېرته متحد شو د متحده پاکستان دپاره ریاستي نظام دپاره کار وکړو نو دا به زما په خیال چې کامیابه هم شي. او زه په خپل ځاني چې دی نو د ګاندي د عدم تشدد د فلسفې ملګری نه یم د ګاندي د عدم تشدد د فلسفې که نه خو مسله دا ده چې هر څه په یو ترتیب کېږي په طریقه کېږي. که چېرته مونږ په یو ځای یو مبارزه وکړه خلک مو ځان سره ودرول خپل قوم والا خلک او خپل قوم خلک خپله خاوره مو کنوینس کا
او بیا هم چې دی نو زمونږ څوک خبره نه مني نو په ګډه په جمع چې دی نو که ټوپک راواخلو نو زما په خیال چې دا وبدنی بیا خو اول څه کول پکار دي په کومه طریقه کول پکار دي شروعات د کم ځای نه کول پکار دي نو د دې ته ډیر زیات غور پکار دی که چېرته موږ دغه شانتې په خپله خاوره باندې خپل خلک وژنو خپل ځان ته نقصان رسو او خپلو خلکو ته نقصان رسو نو دی بس پنجاب یا اصل پاکستان ته به سفر کو رسی د پاکستان واکدارانو ته هم پکار دي چې په دې خبره غور وکړي پاکستان دی یو داسې ریاستي نظام ته یوسي او متحده ریاست پاکستان دا فکر په دې سوچ وکړي چې که داسې ریاستي نظام جوړ شي د هر قوم په خاوره باندې اورنۍ حق دغه قوم او د هغوی د ژبې شي نو یو شان نمایندګي چې دی نو په مرکز کې ډېر اهمه ده بهتر خو بدای چې یاره موږ چې دی نو په داسې طریقې سره یو ریاستي نظام ته لاړ شو چې د هر قوم په خاوره باندې د هغه اورنۍ حق وي د هغوی د ژبې اورنۍ حق وي او په مرکز کې چې دی نو یو شان نمایندګي وي نو یقینا چې دا ملک بم دا مضبوط شي خطه و مضبوطه شي او امن طرف ته هم لاړ شو خو د دې نه علاوه چې دی نو زما په خیال دا اسی یو ځای کې راوچتېدل او بل ځای کې اوچتېدل دا ځان ته نقصان او دغه خاورې ته نقصان اوسه پورې تی نور خلکو یا بلوچ ملګرو یا نور خلکو ته څه جوړ کړه یا موږ ته څه جوړ کړه بهتر بدایي چې یاره اوس د نړیوال دستور په مطابق مونږه مبارزه شروع کو او په یو ځای باندې چې یاره زمونږ خاوره ده د هر قوم خپل خاوره چې ده په هغې باندې او د نړیوال دستور په مطابق اولنې حق چې دی د هغوی د خلکو د هغوی د ژبې دی او په یو ځای کې دا مبارزه وشي نو د چا پلار څوک دی چې رابې نه کي او که چېرته بیا یې نه راکوي نو که په جمع سړی ټوپک راواخلي نو د هغې فایده ده داسې خو بس هغه بهتر بدای چې ټول قومونه د پاکستان چې دی په خپله خاوره د اولني حق دپاره یو ځای مبارزه وکړي او اول ګام چې دی نو د خپلو خلکو د کنوینس کولو د میز مبارزه نو او پریشر ګروپ په توګه باندې متحده کارو شي د متحده ریاستي نظام دپاره متحده کارو شي نو دا به یو ډېر غټ کارو شي مننه